سوک پلسم محرم باندې روجه اونیسی د دې څه فضیلت ته عن صیام یوم عاشورا فقال د دواړو جهادو سردار او فرمایل یکفر السنه الماضیه پدې یو روجه الله د یو کال تیر شوی ګناه معاف کړي دا دومره قیمتي روجه ها ویزه امید ساتم چې الله په د یو کال تیر شوی ټول ګناهونه بنده ته معاف کړي دا په کال کې یو ورځ راځي ها دا په کال کې یو ځل راځي یوم عاشورا ورته وایي او 10 محرم باندې ده الله په د یو کال تیر شوی ګناه معاف کړي بیا نبی علیہ السلام ولیدل چې دا روجه خو یهود نیسي بوی لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسعه کوي زه آینده کال ژوندی وما نو زه به ورسره انشاءالله نخم روجه نیسم ښه ځکه لسمه یهودم نیسي نو زه به ورسره نخم نیسم د یهودو د مخالفت د وجې ګوره نبی علیه السلام به دومره سخت د یهودو مخالفت کو مونږ نن جامې استعمالو د هغې سټایل او د هغې اشیا هر څه بس مونږ ته لوی دلیل دی لوی محبت هم دی نبی علیہ السلام وی زه به ورسره یوه روجه په دې وجه نیسم چې د یهودو مخالفت راشي په هغې کال بیا امام الانبیا وفات شو نو علما وایي دا روجه به یوه نه نیسي لسمه خدا یا به ورسره نخمه نیسي او یا به ورسره یولسمه نیسي دا نخمه او یا یولسمه دا د یهودو د مخالفت د وجه چې دا یوه هغیم نیسي چې د هغې سره مخالفت راشي نو یا ورسره نخمه ملګرې که او یا ورسره یولسمه ملګرې که د یهودو د مخالفت د وجې نه نو نن د محرم 15مه ورځ ده نن 5 محرم دی نو د عاشوري ورځ چې د لسمه ده د بود ورځ راځي نو یا ورسره منګل نیوه غواړي او یا ورسره زیارت نیوه غواړي نو د بود په ورځ لسمه شوله یوم عاشورا د بود په ورځ د 10 محرم نو یا ورسره منګل نیوه غواړي یا ورسره زیارت نیوه غواړي نخمه یا لسمه دا د یهودو د مخالفت د وجې نه نو دا ډیره قیمتي روجه ده هسې نه چې دا رانه پوت شي او په دغې ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وسې شهید شوی خو یاد به ساتئ علما وایي دې ورځې ته دا فضیلت په دې وجه نه دی حاصل چې په دې ورځ حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی نه دا فضیلت خو حسین رضی الله تعالی عنه لا نو چې دې ورځې ته دا فضیلت حاصل په دې ورځ موسی علیہ السلام ته الله نجات ورکړی دی نو نبی علیہ السلام به پې روجه نیوله او حسین رضی الله تعالی عنه لا ونه